کې چې زما زوی وې در اوسه لا زه ژوندی یم تا ته یتیم نه دی در پاته شوی نو په دې کې زما د پلوشۍ څه ګناه ده شورونه او جنګونه تاسو سره وکړي زور یې موږ ته راښایاست کوچنی مې رالوی کړلې ته اوس به ما ته لارښوونې کوې ستا پلار دغسې سمبه سړی و چې ډبرې ته د سر ورکړي هېچا خبره بیا نه منله ګوره وراره په ښه غوږه واوره سر د ننه څخه د نه اکا یم او نه مې وراره یم الهی شکر پلوشې زویه خدای تعالی دې ارمانونه پوره کړه تو خو زما د زوی ناوې یې زه به دې په نازو ونازوم چې د سیالانو سر سې پر ما باندې اتاګلو او دلمسیان بیخي ډېر ګران دي دا کور خو په دې ښایسته دی پردی کور کارونه غواړي عزت غواړي او هغه ناوې چې ښه د لاسو پوره نه وي هغه د خسرګنۍ په زړونو کې هېڅ وخت ځای نسي نیولی بابو زه په کراره د دې کور په کارو ځان پوه کړم او کله چې د دې کور د انسانانو په خوی او بوی پوه شوم نو زه به د ټولو قدر او عزت کوم او یو بله خبر مې واوره چې مور مې لا تیار خوری نه مې خوښېږي او یو مې پر د خپل سر کارونه او ګوره یو بله خبر مې په خلاصو غوږونو باندې واوره کور دی ژوند دی چې دوه لوښي لا سره کښېږدي لا سره جنګېږي چې د مابین خبره دي د چا در غوږو ونه رسېږي یا بابو زه په دې کور کې هېڅ چاته د ګیلې موقع ور نه کړم خدای دې خیر کړي ولې مامده نن دې بیا طبیعت داسې خراب رامعلومېږي څه خبره ده څه درته ووایم سرداره خوا به مې ولې نه بده دغه د تاګل په پور باندې مې خوا بده ده د یوه کال لپاره مې ځکه په ګروي ورکړې ده بیخي لږ وخت یې عادي پاته دی او راته ویلي دي که دې په یوه کال کې زما پیسې رانه وړې بالا د مځکې څخه خلاصې او پاته سوه هغه لږ مځکه هر شی چې په وکړم هغه خپل مصرف لا نه را جوړي وساریان یم چې څه وکړم اشه څو یې درکړي وې او څو دې ورته برابري کړي دي والله که څه درته وایم سرداره 15 لکه یې راکړي وې ما کر سره 50 زره ورته برابري کړي دي خیر ولې مامده ته غم مه کوه دا پاته پیسې به زه درکړم خپله مځکه دې ځینې خلاصه کړه ستا یې کور ودان سرداره مګر تا ته بیا د کمې خوا کړم ولې مامده زه دې تر خوږ ګوتر نه نیسم چې خدای درکړلی بیا یې راکړه زما په پیسو خوا مه بدوه په دا فکر کې لا مه درګرځوه چې هر وخت خدای درکړلی راکړه که دې دا ځواني را سره وکړه سرداره او د دې اتاګل د غمه مې خلاص کړې دا احسان به دې در مرګه هېر نه کړم یا په دې کې د احسان هېڅ خبره نشته دا خو د هر مسلمان وظیفه ده چې د مشکل په وخت کې د خپل مسلمان ورور سره کومک وکړي په ښه یې ورسي ته سهار د خیره راسه زه به پیسې درکړم قرار یې ورکړه اتاګل ته خپله مځکه ځینې خلاصه کړه سمه ده کور دې ودان سرداره خدای دې همیشه خوشحاله لره خدای دې دغه نه دنیا درکړي چې په راټولولو یې ستړی سي امین سره ده یارانو تا همیشه زموږ سره مرسته کړې ده سرداره کور دې ودان سلمۍ جانه تاسې مه مایوسه کېږئ ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی دا ځوانان دي چې محرکه قوه ده او ټولنه د آبادۍ او د پرمختګ په لوري باندې بیایي ته خپله فکر وکړه شاوخوا وګوره د نورو هېوادو ځوانان د خپل وطن د آبادۍ دپاره مترقي ګامونه پورته کوي او خپل وطن یې د نورو هېوادو په قطار کې درولی دی نو موږ او تاسې ځوانان نو ته لازمه ده چې باید د خپل وطن د آبادۍ د پرمختګ دپاره لیچ راونغاړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره کار او زحمت وباسي دا ټولنه تاسو ته سترګې په لارې ده او تاسو د دې ټولنې آینده جوړونکي یاست معلم صاحب ته ښه وایه موږ څه وکړو هغه د تعلیم سر ته ورسوئ خو په دې ټولنه کې داسې اشخاص شته چې نه خپله څه کولی سي او نه موږ غوندې ځوانان کار کولو ته پرېږدي زلمۍ جانه ته مایوسه کېږه مه دا وطن کار غواړي دا وطن په ځوانانو آبادېږي ځوانان باید تشویق سي ځوانانو ته باید په ټولنه کې فعاله ونډه ورکول سي ځوانان دي چې وطن آبادوي ځوانان دي چې د وطن د آبادۍ دپاره کار کوي
وطن د ځوانانو په موټو باندې آباد کېږي. تاسې آینده لرئ، آینده په تاسې پورې اړه لري. سمه ده معلم صاحب، موږ به خپلو کوښښونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ستا غوندې مشرانو و مشورو ته ډېر زیات ضرورت لرو. زلمی جانه، زه په تاسو غوندې ځوانانو باندې ویاړم، افتخار په کوم. څه چې زما په وس او توان کې وي زه به ستاسې څخه ځان ونه سپموم. ژوندی اوسې معلم صاحب، خدای دې همیشه خوشحاله ولره. ستاسو سره و هر ځای ګډ یې وایي پیسې ور وړمه، دا تا ګل مخ ته ور غورځوم، خپله مځکه ځینې خلاصوم. زوروره ته غم مه کوه پهلوانه، ما ته ما تا ګل وایي. دې مه کوه چې دی راسي چې لا تا ګل څه ورسره کوي. که دې پیسې ځینې واخیسته او مځکه دې ورې لا کړه زوروره، باره به د ټول خلکو د پیغور وسو. هر ځای به خلک وایي چې ولي محمد څنګه دا تا ګله څخه خپله مځکه خلاصه کړه. پهلوانه ته فکر مه کوه، سبا ورځ به هر مار و ملخ را روانې پر برید به لاس وي، مګر دا مځکه زما وه زما. سلام علیکم اتا ګوله. وعلیکم سلام. ستړي مه سئ. خیر اوسې. خیرات خو دی. بیا څنګه دواړه سره یو ځای سوي یاست؟ و خیریت یې اتا ګوله، هغه ستا امانت مې درته راوړی دی. زما امانت؟ د څه شي امانت؟ کور دې ودان، دا خپلې پیسې دې واخله او هغه زما مځکه رایله کړه. ولې محمده، دا دونه وخت چې دا زما پیسې بندې اچولې وې او خپل کاروبار دې پکوي، اوس چې دې زما په پیسو پیسې وګټلې، اوس نو را روان یې چې دا خو ستا امانت دی. بل داسې هوښیار ور نه لرې؟ دا څه وایي؟ اتا ګله دا خپلې پیسې دې ځینې واخله او مځکه یې ورې لکه. ولې زیری دا بیچاره؟ ته د خپلې پیسې واخلې، د دې مځکه ورلکه ولې ناکسې دی؟ زه درته وایم ورک شه، وځه. عجبه خبرې کوه اتا ګوله، د یوه کال دپاره مځکه په ګروي در کړې وه، خپلې پیسې دې واخله زما مځکه رایله کړه. زه درته وایم ځه، په سمه نه پوهېږې. ګوره اتا ګله ولې نه ورکوې؟ دا د حق دی د بیچاره. خیر دی، دا خلک په خبره نه پوهېږي، بیا به ورسره ګورو. راځه ښه درته وایم پایله سوي دي، پیسې واخله مځکه ورلکه. اول نه راوځي. ګوره چا سره مکار مشر چیرې؟ هغه اوس نشته. چیرې تللی دی؟ الله هغه کور کې ده اوس. کور تللی دی؟ او پیسې یې څنګه کړلې؟ تا ورته وویله چې شي پیسې؟ کور پیسې چې مې پر باندې دي. الله چې راغلی زه به ورته ووایم. بس راغلی ما سر نه خلاصېږي چې هر وخت راسي دا خبرې دې راغلی یو راغلی دا څنګه حساب یې څه موضوع موږ سر نه خلاصېږي. سهار هم ورته راغلی و یاره په پیسې راکړه، دا اوس پرې خپل پیسې نه راکړي. بس چې راغلی زه به ورته ووایم، غم مه کوئ. بس ورته ووایه ښه پیسې نه راوړې په سمه راوړې بس چې موږ باندې د خلکو پیسې باندې به یو وارې نه سل وارې نه زر وارې مې تا ته ویلي دي چې دا ورته ووایه پیسې راکړه د سمې څه کار واخلي. سمه ده چې راغلی زه به ورته ووایم چې پروژه منظور شي باره مراجعه دې موږ نه منو وروره. پیسې به موږ پیسې بس په کار دي، پروژه مراجعه دې موږ نه منو. ښه تو دغسې ورته ووایه، سمه ده؟ وروره بیا به ډېرې سوداوې در سودا مودا چې موږ نه غواړو، موږ سودا مودا هېچا بلند نه کوو، موږ په نغدو کار کوو. بله تو هغه تو ورته موږ ته خپلې پیسې راکړه، بیا نور کاروبار هم سره کوو. ګران وړه بیا دې خوا در بدوم، یو وارې نه سل وارې مې درته ووایم. وروره مشرانو ته وایه ته ما ته ولې ګډې؟ یو وارې مې درته وویله نه په سمه نه پوهېږې. څو وارې موږ دغه موږ ایستلي یو، څو وارې وایي نن یې درکو سبا یې درکو، دا به څه وخته پیسې راکوي موږ ته. ورته وایم حتمن به ورته وایم. ځه کنې موږ تا نه پرېږدو. ځه ولې نه غوښتل؟ ته یې څه ویل؟ نه پوهېږم امیر صاحب، راته ویې ویله ول بل بیداره ورور نه لرې، ول زما په پیسو چې پیسې وګټلې، ول اوس چې زما پیسې راوړې. خیر زه راغواړم او زه ته دلته به ستا مشکل حل شي، ستا حق به تا ته ورسېږي. بس خدای دې خیر درکړي امیر صاحب، دا ستاسې ښه به زه هېڅ وخت هېر نه کړم. موږ خو غریبان خلک یو، هېڅ مو په وسه نه ده ورسره پوره، نو په دې خاطر تا ته رالم که دا زما مځکه جین راواخیسته، ستا دا ښه او دا احسان به زه هېڅ وخت هېر نه کړم. په دې کې د احسان خبره نشته، موږ ستاسو په خدمت کې یو، پولیس یو او ستاسو خدمتګار یو. تاسو کولی شئ هر ګړی دلته راسئ، خپل مشکلات ووایه او موږ ستاسو په خدمت کې یو. کور مو ودان امیر صاحب، اوس که ماته اجازه وي زه به ولاړ شم،
او تاسو ته د خدای په امان شکر خیر اوسه ډېره مننه ستا حق به تا ته ورسېږي موږ ستاسو په خدمت کې یو ډېره تشکر خیر درکړي همکاري ډېره تشکر کامیابه که د خدای په امان پور په یو وي د ګریوانه موږ ټینګي دا 3 میاشتو ولا کوم افغانۍ لیدلې وروره خلک راسي موږ ته خبرې وکړي په نس مزدورانې موږ خواران ولا په دا 3 میاشتې وړه پورته ووي خیر رالی پروپوزر صاحب خیر اوسې خیر دې په نصیب سره پروپوزر صاحب چېرته راوړو یا چای نه خورم څوک موږ په نه ورغلي ولې نه ورغلې پروپوزر صاحب هغه دوکاندارانو خپل پور غوښتی ما ورته ویل چې پروپوزر صاحب اوس نسته کور ته تللی خو ته ولې به دې وایي چې تا زما ځای څومره صبر وکړي چې ما ځای پروژه سره منظوره سي بیا به د خیر سره اساس پورونه درکړو تا سال مې ایښی دی ورته مې وویل پروپوزر صاحب چې څه تلوار مې جوړ کړی د پور د ته یوازې ستاسو د پور د ټول ښار پوره وړی ده دا څه وایه وبخښه لا چې ما ده څه سړی داسې ورته وایي چې د ټول ښار پیسې ورباندې ته مو اوس دا خلکو ته شرمه بلې دا که دا خلک راوړي ورته وایي څه پیسې ورباندې مور ته وایي چې د ټول ښار پیسې ورباندې د ټول ښار پیسې ورباندې چې پروژه منظور شي د څه پیسې به راته کوم ورکړو د ټول ښار پیسې ورباندې بیا کله زه چې را خراب کړم وخت ټول ښار پیسې ورباندې زه ښه دې وکړله په کیسه کې مه کېږه ما په هغه ورځ لا سترګې ورته پټې شولې ما او تا چې ورغلي وو چې دوی د چا په کیسه کې نه دي موږ څه په کیسه کې والی دا دې سمه جانه زوی دې سم سوی دی د مکتب سره وکې په دې خو زه نه پیدا لمه کور یې د ظلمي ودان دلته رالی سر یې راخلاص کړي اوس دا مکتب ته ظلمي ور واچوئ ښه سوی دی دا ګینو دا بېځایه جنګونو دا ګرده پرېښي دي اول ما ته دا دې په ښه رالی پخوا به مې یو چا ته پور ورکړي حساب مې نه و زده خط مې نه و زده پر دیواله به مې لیکه وکښه پسې اوس چې دی دغه مکتب یې شروع کړی دی په کور کې چې په هر چا پسې پیسې ورغلي ماښام یې دی رانیمشته کړي وایي غاجانه دا دغونې دي دا دغونې دا دغونې دي دا تیار کار دی دا ستا فایده ده نه دې پیسې هېرېږي نه دې پر شا باندې پور پاتېږي دا دې کار دې سم شو د خیره سره یا شکر دی هغه بس اوس ډېر خوشحاله یم اوس نه شیطاني کوي نه بېځایه ګرځي بس د هغه خپل دوکان ته راځي مکتب ته ځي ولا پهلوانه دغه نوې پروژې چې ما درته ویلې وه هغه خلک بیرته پښېمانه سوه ولې زوروره پر څه شي باندې ولا کول اوس کار نه کوو دا به وروسته سره ګورو زه خو وایم په دې کې به هم د سردار لاس یې ته څه فکر کوې زوروره ولا زما شکم پر سردار راځي دا خنډونه ټوله دی پېښوي نو چې دونه په پوهېږې نور چیشته ورته ګورې زوروره نور سردار ته کتل کمزوري ده د شرمه چاته سترګې نه لرو اوس لا ټوله خلک وایي تا ګل د سردار څخه بیریږي زوروره پهلوانه اتاګل ته دونه په کمزوره سترګه مه ګوره نه اتاګل دونه کمزوري دی اتاګل وخت ته ګوري وخت ته چې وخت یې راسي بیا به و سردار ته ور وښیي السلام علیکم قاسم جانه سهالی قاسم جانه جوړ په خیر تازه تکړه سهالی ښه بس خوشحاله را معلومېږي خوشحاله په دې یم قاسم جانه چې نن مې بیرته خپله مځکه د اتاګل څخه خلاصه کړه مبارک چې څه ولې محمد وروره څنګه چې ځینې خلاصه کړله خو بله ورځ سمه جانه ته ویله موږ ورلو اتاګل ته ولې محمد څخه پیسې نه غوښتلې او پیسې خو یې نه غوښتې خو د امیر صاحب یې کور ودان په زوره جینې راواخیسته اول یې ځان دورې دورې کوئ
ول زما پیسې دونه عمر وځنډولې او زما په پیسو پیسې وګټلې بیا زما پیسې راوړې امیر صاحب ورته ویله ول ستا مقصد څه شي دی ول ته ګټه غواړې ول پر پیسو باندې ګټه اخیستل دا خو سود دی ول که ته سودخور یې راته ووایه څو پیسې چې په کار دي ول زه یې درکومه ښه نو بری څه ویله نو څه یې ویله کښته یې کتله امیر صاحب ته یې ویله ول چې ستا رقم خوښ یې هغسې به ورسره وکړمه ما پیسې ورکړې د مځکه رایله کړه رښتیا ویلې دي چاک د الله نوم دې څوک یې نس درڅه خوړلی وایم چې زور یې ولیدی نو دغسې مځکه دې رایله کړله اوس شکر وکړه چې خدای پاک د دې مشکله خلاص کړلې وله زه پرون مو ته کرهڼې په باره کې معلومات لاسته راوړم نن د یووالي او اتحاد په باره کې درس وایو کوترې وږې وې د دانو خوړلو لپاره په یوې کروندې کې کښېنستې په دانو خوړلو یې پیل وکړ خبرې نه وې چې ښکاري ورته دام ایښی و دانې یې ټولې کړې مړې شوې غوښته چې والوځي یو څو کوترې والوتې خو نورې په دام کې ونښتې پاتې شوو کوترو کې یوه هوښیاره کوتره وه یوه لار یې وسنجول ټولو ورسره ومنل په یوه غږ والوتې دام یې له ځانه سره په هوا او ځان سره یې یووړ د ښکاري له منګلو څخه یې ځانونه وژغورل دا و د یووالي او اتفاق برکت زه په وپوهېدلې واه جانه زه دغه لغتونه به زه درته معنا کړم ته به په کتابچه کې ولیکې بیا به په جملو کې استعمال کې سبا به زه وګورم کروندې یعنې د کښت او د کرهڼې دپاره مځکې دي ژغورل معنا ساتل سنجول معنا فکر کول دام تور یا جال یا تلکه اتفاق معنا یووالی منګلو یعنې د پنجو څخه یو شی چې چا په منګلو کې نیولي په پنجو کې نیولي دې ته منګلي وایي یعنې په پنجو کې دغه لغاتونه به نوشته کې په کتابچه کې په جملو کې په استعمال کې سبا به ماته ښکاره کې ورځه ته د خپل سبق ووایه باسه شیرو تر څو پر بلا انتظار کوو نور بلا دفتر بندوم بلا که موږ په ژوند پروژه ونیسو ته لږ صبر وکړه یاره د صبر څه کار واخه چې یوه پروژه ونیسو دا ټولې بېکارۍ به پکښې راوګرځو ته داسې ژر مه مایوسه کېږه یاره چې په دونه وخت کې مې ونه نیول د دې وروسته مه ملاقات درته وځي چې کوم کار ما دې ونیسو ګوره ما اول درته ویلي وه چې ګټه په تاوان کېږي که ته دومره ژر مایوسه سې په ژوند ولاکه پر خیر باندې پېښ سې ته فکر مه خرابوه دا ور مې داسې پروپوزل لیکلی دی وایم چې ما زه خارجان ووینې په پټو سترګو به قرارداد راسره امضا کړي باره به نو کارونه شروع وي یاره سمه ده شیرو پر دغه کاسې ده چې کوه ستا رقم خوښ یې کوه که د وانیسه
کاکو وم په زر کاله به وانورې چې اتاګل یو چاته تاوان ورسولی. ما ته معلومه ده اتاګله، خدای دې تا کامیاب لري، خدای دې تا ژوندی لري. وایم ستا کارونه ټول د سیمې په ګټه دي، د خلکو په ګټه دي. ولې امره اتاګله سردار یې وویشتی. شي سردار یې وویشتی. څه وخت؟ ولاکه په خپلو مځکو کې وویشتی. دا دې اوس موږ په تفصیل درځو. څه خبره ده اتاګله؟ وایي سردار یې وویشتی، د پهلوان اوس څنګه راولي. سردار؟ اوس ژر څه راځه چې ورځو.